أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 233. په مخکې څو آیاتونو کې رب عز وجل د نکاح طلاق بیان وفرمایا. نکاح او طلاق دا د ژوندانه د هغه موضوع احکام دي چې د بشریت د نسل بقا پر همدې موضوع باندې ولاړه ده. که چیرې د نارینه او د ښځینه ترمنځ نکاح نه وي او د دې ترمنځ ګډ ژوند نه وي، نو بیا به د انسانانو ترمنځ توالد او تناسل نه کیږي. کله چې توالد او تناسل نه کیږي نو نور به د دې بشریت بقا نه وي. دا موجوده انسانان به ختم شي، نور به دنیا ته نه راځي، نو د دنیا نظام به معطل پاتې شي. نو اوس چې د دې توالد او د تناسل موضوع یا د بشریت د بقا موضوع دا په نکاح پورې وتړل سوه، د نارینه او د ښځو ترمنځ ګډ ژوند یا د ازدواج موضوع په دې پورې وتړل سوه، نو دا فکر د انسان ذهن ته راځي چې یو څوک ازدواجي زندگی غوره کړي، نو د ده به اولادونه پیدا کیږي او اولادونه به ډېرېږي او د ټولو خلکو ترمنځ چې د دې روابطو سلسله ده دا به د خلکو پر ډېرښت پر کمښت پر دې ولاړه وي. د دغه موضوع چې دا ظاهري داسې ښکاري، الله تبارک وتعالی په دې پسې آیاتو کې یوه بله تنبیه وکړي او فرمایي چې اصلا دغه بقا د دې انسانانو دا د الله په قدرت کې ده. یو دې خبرې ته اشاره او بله دې خبرې ته اشاره کوي چې اصلا دا د انسانانو پیدا کېدل، ډېرېدل او د دنیا بقا دا صرف د شیطان د خوشحالۍ دپاره نه ده. چې انسانان دې پیدا کېږي به او ډېرېږي به، دنیا به ولاړه وي او د دنیا نظام به روان وي او خلق به عیش و عشرت کوي او خلق به زندگی کوي د الله د خوشحاله کولو لپاره نه، بلکې د شیطان د خوشحاله کولو لپاره نه. دنیا نظام د دې دپاره نه دی، بلکې د دې دپاره دی چې دا ماشوم بچي چې دنیا ته راسي، دا ځوانان سي، دا دین زده کي، دین خلکو ته ورسي، داعیان سي، مجاهدین سي، جهاد وکي، پر دې مځکه باندې د الله قانون نافذ کړي. د دې دپاره دی، د دې دپاره نه دی چې خلک تش عیش و عشرت وکړي او د شیطان د خوشحاله کولو لپاره، د الله د ناراضه کولو لپاره. د دې دپاره دا د ژوند بقا ده. دا خبره د ذهنه وباسه چې د بشریت د نسل بقا د دې دپاره ده چې د دنیا نظام معطل نشي. هو د دنیا نظام به نه معطل کیږي، دا د دنیا نظام به روان وي. د چا لپاره؟ د الله لپاره. د چا په خوښه به پر دې مځکه نظام وي؟ د الله په خوښه. د کم دین په رڼا کې به پر دې مځکه نظام وي؟ د مبارک اسلام دین په رڼا کې. نه کفري نظام، نه شیطاني نظام، نه د شیطان په خوښه. دوې تنبیهات یې سوې. یوه تنبیه دا سوه چې ستا خو دا ظاهري فکر سو چې د دنیا د انسانانو ډېرښت دا په دې نکاح او ازدواجي زندگی دی. الله اشاره او تنبیه ورکوي چې په دې باندې نه دی، ځکه کله کله الله جل جلاله وبا مرض راواخلي په لسګونو زره انسانان په یو ور مړه کړي. دا اصلا په الله اړه لري. او بل دا تنبیه شوه چې دا د انسانانو ډېرېدل دا د دې دپاره نه دی چې تش خوراک وکړي او تش ځان ته ژوند جوړ کړي، بلکې د دې دپاره دی چې د الله نظام جوړ کړي، د جهاد او د دعوت فکر ورکړي او خلق په دې قانع کړي چې د اسلام مبارک دین دا بهترین دین دی.
دغه دوی تنبیهات او اشارې او تا پوهول د دغه راتلونکو څو آیاتو د تفسیر څخه معلومیږي. اوس نو راځو د دې آیات کریمه شان نزول ته. هغه شان نزول ترجمه او تفسیر چې وسی بیا به تاسو ته معلومه شي چې دغه دوی تنبیهات دي نو څنګه ځینې معلومه شي. د دې آیات کریمه په شان نزول کې روایت مختلف راغلي دي. تفسیر ابن کثیر متعدد روایات را نقل کړي او تفسیر قرطبی هم مختلف روایات یو د بل سره فرق لري. یو روایت اداره نقل کړي دي چې د دې آیات کریمه دا بیان دی معلومات دی د یو قوم، هغه قوم چې د طاعون مرض په ګټ او دغه قوم شمیر یو روایت کې راځي 4000، بل روایت کې راځي 8000، بل روایت کې راځي 9000، بل روایت کې راځي 10000، بل روایت کې راځي 90000، بل روایت کې راځي 8000. متعدد روایت پکښ راغلي دي چې دا قوم چې کله د طاعون د مرض یا د دې وبا د مرض خطر محسوس کی نو د خپل قوم څخه د دې خپل منطقې څخه تر لویه تر کوچنی ټول راووتل، د مرګ بیریدل، د طاعون مرض او د وبا څخه بیریدل، راغلل یو دروه د دوه غرو منځ د دغه دوه غرو په منځ کې واړول چې د طاعون مرض څخه ځان خلاص کړي. الله جل جلاله دوی ملائکه و تراواستول، یو ملائکه د درې په یو خله کې ورته ودرېدل او بل ملائکه د درې په بل خله کې ورته ودرېدل. یو لوړه چغه ور باندې وکښل، په دې چغه سره د دې زارې وچاودلې او ټول مړ شو. د ټول زارې وچاودلې مړ شو، هیڅ ژوندی پکښې پاته نه شو. دا لسګونه زره انسانان ټول ووژل شو. لږ وخت وروسته خلک په خبر شو، خلک چې راغله دنیا خلک مړه دي. په دې ټولو نه د چا زور رسیږي چې کفن ورکي یا قبرونه ورته وکاږي، نو بل لاره نه وه. چار چاپیره پر دې لسګونو زرو انسانانو باندې د خاشو یو کیړ را وګرځاوی، دې ټول دلې پرېښود. بس د هغه غټ قبر یې دست جمعي شو. نو د څه وخت تېرېدو سره لمرونه بارانونه پر دې باندې وسوله، غوښې یې توی سوې، یوازې اډوکې پاته سوه، اډوکې سره ګډ وډ سوه. چار څوک ورغلی ورته ویې به کتله، یوه ډېره غټه منطقه د انسانانو په اډوکو په دې باندې داسې ګډ وډ سره پراته وه چې انسان به حیران ورته پاتې دی. په دغه سلسله کې د الله عز وجل یو پیغمبر حزقیل علیه السلام راغلی چې ویې کتل دومره د انسانانو اډوکان پراته دي چې حیران ورته پاتې شو. رب عز وجل ته دعا وکړه چې الله ته دا قوم راژوندي کړي. الله تبارک وتعالی د دعا قبول کړل، ټول یې راژوندي کړل، بیا یې ژوند ورکړ. په بعضو روایاتو کې راغلي دي چې نه، د دې مرګ صرف 8 ورځې، بل روایت کې راځي 3 ورځې، بل روایت کې راځي 1 شوار. په هر صورت روایات متعدد پکښ راغلي دي. خو دا خبره یقیني ده چې دومره په لویه پیمانه یو قوم چې د مرګ بیریدی او دلته په دغه سیمه کې ټول مړه شول، الله بیرته راژوندي کړل، دا خبره یقیني ده. بل روایت کې راځي چې الله تبارک وتعالی په دې قوم کې پیغمبر لېږلی و. هغه پیغمبر ته الله حکم وکړي چې دا ستا قوم ته جهاد ته بوځه. پیغمبر چې قوم ته د جهاد خبره وکړل، دوی ټول وبېرېدل چې دا موږ جهاد ته ولاړ شو خو مړه به شو. بیا یې پیغمبر ته وویل چې موږ جهاد نه کوو. نو وتښتېدل د دې ځای څخه چې دلته اوسو، موږ به په جهاد مأموره یو او جهاد کول خو جنگ دی، جنگ کول خو زخم و مرگ دی، زخم و مرگ موږ نسو برداشتولی. راسي یو ښه هوسا او آرام ځای ته وتښتېږو چې د دې خبرو خلاص یو. الله تبارک وتعالی په هغه ځای کې مرګ ورباندې راوستی او بیرته یې دغه پیغمبر په دعا راژوندي کړل. دا یې دې ته ثابته کړل چې مرګ د الله په قدرت کې دی، کولی شي چې تاسې ټول مړه کړي، کولی شي تاسې ټول ژوندي کړي. دغه روایات چې د دغه آیات کریمه په کوم اړه راغلی دي، هغه واقعه په دغه روایاتو کې بېلابېله بیانه شوې ده. نو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي: الم تره، آیا ته نه ګورې الی الذین، هغه کسانو ته خرجو چې دوی ووتل من دیارهم، د خپلو سرایونو او د خپلو کورونو څخه، وهم الوف، دوی په زرګونو وه، حذر الموت، د وجې څخه د بیرې د مرګ،
د مرګ بیریدل. فقال الله عز وجل فقال وویل لهم دیت الله عز وجل وفرمایل فقال لهم الله ودیت رب عز وجل داسې وفرمایل موتو مړسي ټول مړسوه. ثم احیاهم بیا الله جل جلاله ژوندي کړل. ان الله یقینا الله پاک لذو فضل خاوند د فضل دی. الله تبارک وتعالى داسې قدرت والا ذات دی چې دا دومره مړه انسانان د خپل فضل بیرته راژوندي کړل. لذو فضل علی الناس خاوند د فضل دی پر خلکو باندې. ولكن دون خبرته اکثر الناس اکثر خلق لا یشکرون دی شکر نه باسي. اوس نو دلته څو خبرې شته. یو خبره دا ده چې الله تبارک وتعالى د دنیا نظام پیدا کړی دی، په دنیا کې اسباب پیدا کړی دي. بیا اسباب کار په دنیا کې په عام ډول نه کوي. که پیغمبر دی هغه د اسباب په استعمال مکلف ګرځي، که اولیاء الله دی هغه د اسباب په استعمال باندې مکلف ګرځي، که عام انسانان. کنه نو الله تبارک وتعالى چې داسې بې نیازه ذات دی او دومره ستر کارونه کوي. د لمر راخیږي، سپوږمۍ راخیږي، باران اوري، مځکه پیدا کړې ده، اسمان پیدا کړی دي او دا دومره انسانان پیدا کوي. دا هر ورځ چې په دې مځکه کې کم انقلابات راځي او هر ورځ چې په دې مځکه کې رب عز وجل کم کارونه کوي، دا بیخي ډېر. یوازې که وګورې پر دې لر بر دنیا باندې څومره درختې دي. دا درختې ګلان غوړوي. څومره د ګلانو بوټي دي چې هر سهار ګلان غوړوي. هیڅ نه چوکیدار شته، نه کارکوونکي شته، نه برق شته، نه نظام شته. هر سهار چې څوک خپلې باغچې ته ورسي ډول ښایسته ښایسته ګلان غوړېدلي. څوک سهار غوړېږي، څوک مازدیګر غوړېږي، څوک د شپې غوړېږي. بعضې درختې میوې کوي، د بعضو درختو پاڼې غټې سوي، د بعضو درختو پاڼې ژړې سوي، د بعضو درختو پاڼې رژېدلې وي، بعضو میوې کړي، بعضو میوه پخ کړي. دغه د ګردې دنیا کارونه چې یوازې په دې زراعت کې دي الله یې کوي. هیڅ مامور نشته، هیڅ کس نشته، د الله په اراده باندې کېږي. نو آیا الله پر دې قادر نه دی چې د انسانانو ته د اسمانه ډوډۍ مکلف کړي؟ ولې نه دی قادر؟ الله پر دې قادر نه دی چې د کفار ټوله بدبختان د دې مځکې ورکړي؟ ولې نه دی قادر؟ انسانان یې مکلف کړي دي چې تاسو په دنیا کې اسبابو کار وکړئ. دنیا دارالاسباب ده. تر داسې اندازې پورې اسباب عام کړي دي کم کسان چې الله ته صحیح عقیده نه لري، هغه چې داسې بې اسبابو یوه خبره واوري زړه ته یې نه لوېږي. وایي دا نو کله عقل مني چې 80,000 انسانان مړه بېرته ژوندي شي. دا ولې؟ دا په دې وجه باندې چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې اسباب پیدا کړي دي، د دنیا نظام یې پر اسبابو باندې موقوفه کړی دي. خو کله کله په خپل قدرت باندې داسې یو کار لکه د دې کسانو ژوندي کېدل یا د پیغمبر پر لاس معجزه ښکاره کېدل، داسې یو کار کوي د دې دپاره چې انسانانو ته ثابته کړي ای انسانانو دا دنیا په اسبابو چلیږي، خو د الله په قدرت چلیږي. د اسباب هغه وخت معتبر دي چې د الله په اراده وچلیږي، که نه اصلا کار کوونکی الله دی. هغه کسان چې پر مادیت عقیده لري، الله عقیده نه لري، د هغو کسانو دپاره یو خبر دی چې الله داسې ذات دی، داسې کار هم کولی شي. ځکه پیغمبر ته وایي الم تر آیته نه ګورې. دا قصه خو د پیغمبر علیه السلام تر پیدایش په زرګونو کاله مخکې پیښه شوې وه. دا الم تره په معنا د الم تعلم دی، آیت علم نه لري. یا دا قصه دومره یقیني وه لکه پیغمبر علیه السلام چې په خپلو سترګو لیدلي. ورته فرمایي الم تر آیته نه ګورې، الله څنګه کار وکړي. داسې یو ستر ذات دی. نو پر اسبابو باندې هم عقیده مه ساتئ. اسباب په کار واچوئ، خو عقیده به مدعي چې کار الله کوي. یوه خبره ده. دوهمه خبره ده چې دا زرګونه انسانان چې الله مړه کړل بیرته یې راژوندي کړل، نو دا څنګه کار و؟ دوی تر اجل مخکې مړه سوه، خو په لوح محفوظ کې د هر چا دپاره اجل لیکل سوی دی. نو دوی چې تر اجل مخکې مړه سول، نو هغه د لوح محفوظ خبره بیا څنګه سوه چې د دوی دپاره اجل لیکل سوی؟ او که چیرې اجل پوره وي، نو بیا د دوی بیرته راژوندي کېدل څه معنا لري؟ دا د دوی بیرته ژوندي کېدل هم په اجل کې لیکلي وه که څنګه خبره وه؟ تفسیر لیکلی دی، وایي د دې دوې معناوې کېدلی شي. یوه معنا یې دا کېدلی شي چې دوی الله تبارک وتعالی تر اجل مخکې وفات کړل، دا یو حادثه وه، بیرته یې داسې راژوندي کړل، د خپل اجل مطابق بیرته مړه سوه. دا فقط پر دوی باندې لکه یو ناجوړي چې راځي، یو حادثه چې راځي، داسې یو شی راغلی.
وفات اصلا دا دوهم واري د اجل مطابق. بل قول اداره خستی دي چې د دې معنا دا ده چې د اول واري د اجل مطابق مړ شو، دا دوهم واري راژوندي کېدل دا د هغه پیغمبر معجزه و. معجزه خو نه بیا داسې چې هغه سکار چې د عادت خلاف وي، د عادت خلاف د پیغمبر پر لاس باندې د معجزه ښکاره شو. دا دوهمه خبره. درېمه خبره دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وبا د مرض په اړه وایي په کم شار کې کچیر طاعون یا د طاعون په څیر بل د وبا نه جوړي ګډه سي، کچیر تاسو په نورو شارونو کې واس بیا دغه شار ته مور ځي، ځکه نو که ته ورسې نو خو په دې طاعون مرض کې به ته هم مړ شې، او که په دې شار کې واس د دې طاعون مرض څخه تېښته هم مه کوئ، د دې شاره مه وځئ، اوس په دغه شار کې اوس. نو اوس په کوم ځای کې چې طاعون مرض وي یا وبا مرض وي، د هغه ځای څخه تېښته کول، د هغه ځای څخه تښتېدل دا جایز نه. نو سړي ته سوال پیدا شي چې د ځان حفاظت خو فرض دی، او دا اوس معاصر طب ثابته کړې ده چې ځینې ناروغۍ ساري دي، یعنی دا لکه وبا، طاعون او داسې نور، یا دا اوس چې ځینې ناروغۍ دي اعلان کړل چې حتی د ډېر حفاظت سره سره به بیا هم چاته ولګېدل، ځای پر ځای به یې مړ کړي. نو چې سړی دا مرګ په سترګو ویني نو هم د دې ښاره ولاړ نه سي. نو زه مرګ په سترګو وینم چې په دغه ځای کې دا د مرګ دی، دغه د وبا ناجوړي ګډه سوې ده او د ځان حفاظت لازم دی. نو په شریعت کې د ځان د حفاظت لپاره لاره نشته، پیغمبر علیه السلام منع کړې ده. په جواب کې علما او متعددي خبرې کړي دي، خو ځینې شیان چې ما ډېر ژور فکر پکې کړی دی او د ځینو کتابونو د خبرو څخه په استنباط او څه زیادت او کمبود دا خبره زما ذهن ته راغلې ده چې په اسلام کې د ځان د حفاظت لپاره تدابیر شته. په کم ځای کې چې والګی یا دغه وبا ناروغي یا طاعون ناروغي ګډه سي، یو د دې ښاره څخه تېښته نه کول دي او یو د ځان د حفاظت مسله ده. د ځان حفاظت خو لازم دي، دا خو به کوې، اما چې پیغمبر علیه السلام منع کړی ده چې تاسې د دې ښاره مه وځئ په دوو وجو باندې. یوه وجه ده چې ستا به عقیده دا ټینګوي چې اصلا مرګ راوستلو والا د مرګ دفاع کولو والا الله دی، او دوهم دا چې ته د دې ځایه ووځې نو خو ته خپله ځې د دنیا په کونج کې دغه ساروی ناروغي نشته یې، د دې احتمال خو شته چې دا ناروغي تا ته لګېدلي، ته یوه کلي ته ولاړې، بل سړی بیا په بل کلي کې شناخته لري هلته ولاړی، دریم سړی بیا په یو بل لیر ښار کې شناخته لري هلته ولاړی. په دې یوه کلي کې وبا ناروغي ګډه سوې وه، یو ساري ناروغي ګډه سوې وه، ټول خلک ولاړه وتښتېدل یو ښار ته یو بل ښار ته، خو ګرده دنیا مو په دې ساري ناروغي ګډه کړله. پخوا په دې یوه کلي کې حصر وه، اوس تاسې تر دنیا ورسول. د دې دپاره چې نور د ناروغي ولاړه نسي، نشر نسي، ستاسو عقیدې خرابې نسي، ستا به اجل نه یې پوره، ته چې بلې کلي ته ولاړ سې مړ نسې، نو باره به دسې دا فکر کوې چې وای دا خو دا زما راتګ پیدا وکړه، که هلته وای اوس به وختي لا مړ وای، ګوره عقیده دې خرابه شوه. ستا به الله اجل نه یې راوستلی، مګر ته به یې تر اجله نه تړې، ته به دا فکر کوې چې ولا دا زما سایه او کوشش چې راوتښتېدم دې ښار ته راغلم. چې ستا عقیده جوړه سي او د دې دپاره چې دغه ساري ناروغي نوره ګډه نسي، نوره نشر نسي، په تا منع ده، ته به نه ځې، په دا خپل ښار کې اوسېږه، په دې ښار کې چې د دغه ناروغي څخه د ځان ساتنې کوم هغه حفاظتي تدابیر دي هغه ټول په کار واچوه، عقیده دې مضبوطه که، د الله څخه صحت او حفاظت وغواړه، الله به دې وساتي. او دا چې منع سوې ده چې دې ښار ته مه ورځئ، دا هم په دوه وجو سوې ده. یوه وجه دا چې ستا به غیبي اجل پرې، کله چا ښار ته ورسې مړ سې نو خلک به داسې دا فکر کوي چې ولا پلانکی که دا ښار ته نه وای تللی نو نه به وای مړ، ده بیا څه بلا غوښته چې دې کلي ته ورغلی، خو نه به تللی، د ده به هسې د پخوا اجل پوره و، تصادف به د ده راتګ او اجل به یې سره برابر سوي. او بل دا چې احتمال د دې سته چې هغه ناروغي تا ته ولګېږي، نو بې ضرورته بې موجبه چې ستا د حفاظت تدابیر ستا سره نه وي، ناګهانه ممکن هغه اجل مطلق دی په اجل معلق واوړي، دا خبره خو شته. نو په دې لحاظ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایات په دغه اړه د دې وبا په اړه داسې دي. حاصل و خلاصه دا ده چې د اسبابو څخه به کار اخلي، عقیده به دې پر تقدیر وي. او درېیمه خبره لا دا هم د وبا په اړه باندې علماو لیکلې ده چې خلکو ته اجازه ورکړل سي نو ډېر ضعیفان خلک به پاتې سي،
بیا به د هغو د تکفین او تجهیز، د هغو د عیادت د پوښتنې او د هغوی د ناروغیو د علاج لپاره به څوک پاتې نشي، او مسلمان پر مسلمان حق لري. نو ځکه الله تبارک وتعالی دا خبره وفرمایل چې الله عز وجل په زرګونه انسانان ووژل بیرته یې ژوندي کړل. بیا په دې پسې آیت کریمه کې الله عز وجل فرمایي وایي نو چې مرګ ژوند د الله په لار کې دی، تاسو هم یو کار وکړئ، وقاتلوا فی سبیل الله، وجنګېږئ د الله په لار کې، د الله د دین د احیا دپاره، د الله د دین د نفاذ دپاره، د الله د دین د تطبیقولو نافذولو لپاره د الله په لار کې وجنګېږئ. د مرګ فیصلې کولو والا الله دی، ژوند ورکولو والا الله دی. واعلموا او تاسو پوهسئ ان الله چې یقینا الله پاک سمیع ذات اورېدونکی دی، عالم ذات علم لرونکی دی. تنبیه یې ورکړله و ما و تا ټولو خلکو ته چې د الله په لاره کې قرباني ورکول دا د ژوند ختمول نه، بلکې دا عقیده ټینګول دي. اوس نو د الله په لار کې جهاد او یادا چې داسې ناروغي ګډې سي د هغو سره د کومک دپاره، د دې دپاره خو د مال مصرفولو اړتیا ده، او هر څوک مال نه لري. دغه کسان چې مال لري، لږ لري یا ډیر لري، الله عز وجل فرمایي وای تاسې دا خپل مال واخلئ د الله په لار کې مصرف کړئ، د الله د دین دپاره مصرف. دغه مال چې تاسې مصرف کړئ دا ستاسې مال بې ځایه نه ځي، دا مو الله ته په قرض ورکړي. څوک چې الله ته په قرض مال ورکړي، الله تبارک وتعالی په دنیا کې هم بدله ورکړي، په آخرت کې هم الله بدله ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که څوک 1 روپۍ د الله په لاره کې مصرف کړي، الله به یې بدله د احد د غره په اندازه ورکړي، دومره مال بدله به ورکړي، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. دا مال چې تاسې د الله په لار کې د الله په حکم د الله په رضا تاسې مصرفوي، دا په حقیقت کې و الله ته قرض ورکول دي. د قرض نوم الله ځکه ورباندې کښېښودی چې قرض څوک چاته ورکړي نو هغه سړی چې په قرض یې پیسې ځینې واخیستلې هغه یې خپله ذمهواري بولي، وایي خامخا به یې درکوم وروره دا خو ستا حق دی. الله عز وجل د قرض نوم ورباندې کښېښوی چې څوک الله ته قرض ورکړي داسې وبوله چې بدله یې یقیني الله درکړي. الله غیرتمند ذات دی. ته چې 1 درهم ورکې، 1 په 10، 1 په 700، 1 په 7000، 1 په 80000 الله بدله درکړي، 1 په 9,00,000 درکړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي من ذا الذي، من څوک دی الذي هغه څوک یقرض الله چې قرض الله ته ورکړي، قرضا حسنا نیک قرض، فیضاعفه الله عز وجل څو چنده کې ودته اضعافا کثیره، په څو چندۍ سره ډېر، 1 په 10 چنده تر 900 پورې. او که چیرې ته د اعمال راګرځې وازه مسکین نسمه نو دا خبره هم واوره. والله یقبض، الله جل جلاله بندول کی، ويبسط او غړول کی. چاته چې خوښ سي الله عز وجل رزق قرباني بندي، او چاته چې خوښ سي رزق پراخي. دا فکر مه کوه چې زه مال دا وګرځوم پیسې به مې ډېرې سي او که مې راونه ګرځوئ لږ به سي. نه نه داسې نه ده. والله یقبض ویبسط، الله عز وجل رزق غړولو والا او رزق بندولو والا دی. و الیه ترجعون، او الله ته مرجو هم ده. کله داسې چې ته مال را وګرځې الله نوره تنګي در باندې راولي، د هغه دې سزا نه ده، بلکې الله ته رجوع هم کړي، حساب هم در سره کوي. او درته فرمایي چې ما تا ته رزق درکړی و، حکم مې د مصرف کړی، ولې دې نه وکړي؟ په دنیا کې خو الله تنګي درکړل، په آخرت کې به هم سزا درکوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.